مراد سعید راغی او پل رحمان صاحب ایمونی و راویچو نو ما چې وکتل ډېر سخت خبره بس کمیس مې ویست او لنګ مې و میدان ته مې ودانګله ور مې کړه چې ای چوکره راشه هغه راغی اجه راغی ومینې اوچت مې کړه ځمکې له مې ما ملګرو بېګا د سارې چې مې مونځ وکړو بیا رالم نو ډډه مې وواله اوده شو بای بیا مې خوب کې یو زبردست خوب ولید چې مراد سعید او د پل رحمان صاحب کبډي وه بای مراد سعید راغی او پل رحمان صاحب ایمونی و راویچو نو ما چې وکتل ډېر سخت خفه شو ما وایي دا دې څه وکړو زه د باچا خان نوسی یم او پل رحمان زما اتحادي دی دې به زما نه مراد سعید راچي بس کمیس مې ویست او لنګ مې و میدان ته مې ودانګله ور مې کړه چې ای چوکره راشه هغه راغی اجه راغی ومینې اوچت مې کړه ځمکې له مې راوبغه او دا پل رحمان چې کوم دی برک برک په خندا شو وایي را واچوله اسمونه ورګوله مونږ له دې چې کوم دی شمله اوچته کړه نو ما ورته ویل پل رحمان صاحب ته زما اتحادي او زه د باچا خان وصیب دا چوکره به راځي او دی به مونږ له شکست راکړي نو بېګا مې چې کوم دی نو دغه نه د مراد سعید نه یو لوی ټپک ویستو او د پل رحمان شمله مې اوچته کړه ډېره مهرباني